کوکو سلیم افریدي څوک دی؟ په د باندې ولې خلک خرچې کوي او د زندگی د ژوند څنګه دی، دا کوم ځای کې پیدا شوی و او اوس مهال چېرته اوسېږي، د کاروبار یا د نور هغه کم پټ کارونه چې کوي چې تاسو هم د هغه نه خبر او د هغه ټول معلومات چې دي هغه نن سبا په سوشل میډیا باندې هم شته. خو موږ ته چا یو ډېر مخصوص د په باره کې یو څه خبرونه یو څه ویډیوګانې راکړي دي چې دلته به تاسو سره شریکوم. تاسو سره به دغه معلومات ستاسو مخې ته ږدم چې د ټولو نه اول خو شروع دا کوم چې سلیم کوکو چې دی دوی اول په کراچۍ کې اوسېدل او د کراچۍ نه پس بیا د هغه ځای نه د خپل آنلاین ورک یا د آنلاین کار آغاز وکړو. تاسو ته به دا هر څه معلومات درکوم او ویډیو به در سره هم د دې ویډیو هم شریکوم، نو تاسو خامخا د ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو نه هغه ویډیو هم میس نشي. دوی چې کله د خپل سوشل میډیا آغاز یې وکړو نو بس دته خلکو ویل چې ته خو ډېر ښایسته یې، نو په دغه وجه باندې د په ځان باندې دا کوکو نوم هم کېښودو او دا هم وایي چې موږ افریدي یو. خو ډېر افریدي دا خبره کوي چې دا افریدی نه دی، ته هسې ځان سره دا نوم تړلی، دا ټایټل تړلی دی او پته نشته چې دا څوک دی، دا پښتون دی او که نه. خو خیر دی چې کله لږ مشهور شو، د مشهورتیا نه پس بیا د ټریولینګ شروع کو مختلف ملکونو ته، هر چا به یو ځای بل ځای ته غوښتو. د ده دپاره رهایش هم فری، خوراک هم فری، چکرې هم فری او ویزا ویزټ هم فری. دا هر سره د دپاره بل څوک لګوي، د ته پیسې هم ورکوي، دا په چکرو باندې ځان سره بوځي. نو هغې کې هم د ښه ډېرې پیسې وګټلې، حالان کې د ده څه کاروبار هم نشته او بیا د هغې نه پسې په اسلام آباد کې پراپرټي هم شروع کړله، ځان له کور جوړول هم شروع کړي دي، اوس اسلام آباد کې کور هم جوړ کو. نو درنو دوستانو، د دې ویډیو او د دې خبرو مقصد مې دا و چې نن سبا خلک دې ته نه ګوري چې پیسې په کومه طریقه وګټي، حلال حرام ته نه ګوري، بس فقط د پیسو ګټلو کوشش کوي او د پیسو ګټلو یو لاره یې ځان ته جوړه کړې ده، هغه که هره طریقه باندې وي. نو دا هم یو ډېره د خفګان د افسوس وړ خبره ده چې د دې خلکو د لاسه هم دا نوی نسل، دا نوی کول چې کوم دوی فالو کوي او دوی چې دا کوم عملونه کومې نخرې کوي نو دا ترېنه دا نور خلک هم زده کوي او دوی هم په خپل ځان کې راولي. نو پکار ده چې د دې شیزانو مخنیوی وشي او دا بدکاریانې چې دا خلک یې کم کوي د پیسو دپاره خلکو سره چکرې وهي، یو ځای ته بل ځای ته ځي، په دې باندې د خپلو مشرانو له اړخه کلکه پابندي ولګول شي.